د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لاندو خبرونو ته. امریکا پر خلیفه سراج الدین حقانی ایښودل شوې $10 میلیونه جایزه لغوه اعلان کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اړوند عدالت لپاره د انعامونو له ویب سایټ څخه د سراج الدین حقانی نوم حذف شوی دی. سربیره پر دې د عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی نومونه هم له لیست څخه ایستل شوي دي چې پر دواړو 15 میلیونه انعام ایښودل شوی و. که څه هم دا خبر ګڼو رسنیو خپور کړی، خو د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د سیاسي کمیسیون غړي او د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی ورور حافظ انس حقانی الجزیرې سره په ځانګړې مرکه کې په لوړ پوړو حکومتي مشرانو د امریکا له لوري د لګول شوي جایزې لغوه کول په سیاسي ډګر کې یوه لاسته راوړنه بللې ده. هغه ویلي چې اوس مهال افغانستان امن دی او حکومت یې د دوحې تړون ته ژمن دی، نو بندیزونو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. نوموړي د طالبانو حکومت په 15 نورو غړو هم د امریکا له لوري د جایزې لغوه کېدو هیله ښودلې ده او ویلي دي چې دا کار به د افغانستان او امریکا ترمنځ بندې دروازې پرانیزي. کابل کې د ترانسپورتي ترمینل د رغونې چارې پیل شوې. د طالبانو حکومت اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند نن د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اړوند د ارغندۍ ترانسپورتي ترمینل د چارو د پیل پرانیسته وکړه. مولا برادر ویلي چې په هیواد کې د لسیزو جګړو او فساد له امله دې مهمې برخې ته پام نه دی شوی، بلکې په دې برخه کې شته زیربنا د ټیټ کیفیت له امله تخریب شوي دي. عامه ملکیتونه د اشخاصو له لوري غصب او د لویو لارو او سړکونو حریمونه کوچني شوي دي. د نوموړي په وینا په ترانسپورتي او مواصلاتي زیربناو کې پانګونه د غصب شویو عامه ملکیتونو بیرته استرداد، د سړکونو او لارو د اصلي حریم تشخیصول او رغول د دوی یو له اساسي او مهمو ملي موخو څخه ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې د کابل ولایت د ارغندۍ ترانسپورتي ترمینل په شاوخوا 900 جریبه ځمکه کې د 1 میلیارډ او 215 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي چې چارې به یې د خصوصي سکتور له لوري په 2 کلونو کې بشپړې شي. پرون د تورخم له لارې څه باندې 2000 افغانان په جبري توګه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له نږدې یوې میاشتې تړل کېدو وروسته پرون د شنبې په ورځ د تورخم لاره د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوه او پاکستاني چارواکو په لومړۍ ورځ څه باندې 2000 افغان کډوال په جبري توګه له دغې لارې خپل هیواد ته ستانه کړي دي. پاکستان یې ډانګ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د تورخم د پرانیستل کېدو په لومړۍ ورځ 4000 افغان وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې 1900 تنه پر پاسپورټونو او پاتې 2150 کسان بیا په جبري توګه له دغه لارې ایستل شوي دي. تېره ورځ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په کابل کې د پاکستان له استازي محمد صادق سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د افغان کډوالو له جبري ایستنې ډډه وکړي او په تدریجي توګه باید د کډوالو د ایستلو لپاره اقدام وشي. تیر کال هیواد کې څه باندې 2.8 میلیونه برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په تیر 1403 هجري شمسي کال کې 2 میلیونه او 640,000 برېښنایي پیژنپاڼې ویشلي دي چې له دې ډلې 1 میلیون او نږدې 910,000 نارینه او څه باندې 215,000 ښځینو ته ویشل شوي دي. دغې ادارې زیاته کړې چې دمګړۍ په ټول هیواد کې د اسان خدمت او برېښنایي پیژنپاڼو د ویش 73 څانګې او یو ګرځنده ټیم او په متحده عربي اماراتو کې د اسان خدمت یو مرکز فعال دی چې هره ورځ ښځینه او نارینه غوښتونکو ته اړوند خدمتونه وړاندې کوي. د دې ادارې په وینا تر ټولو زیاتې برېښنایي پیژنپاڼې په کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې ویشل شوي دي. د یادولو ده چې د دې پروسې له پیل څخه تر دې مهاله هیواد کې 15 میلیونه او 488,000 کسانو ته برېښنایي پیژنپاڼې ویشل شوي دي. بدخشان کې د 28 میلیونه افغانیو په لګښت یو کانال ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د بدخشان ولایتي مسؤلین وایي چې د کیرانو منجان په ولسوالۍ کې د 28 میلیونه افغانیو په لګښت یو کانال جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. مسؤلین وایي چې دغه کانال 15.2 کیلومتره اوږدوالی، 20 متره سور او 3 متره ژوروالی لري چې 14,000 جریبه ځمکه خړوبوي او سلګونه کورونه د سیلابونو له خطر څخه خوندي کوي. د راپورونو له مخې د دې کانال جوړولو چارې د یوې نیمې میاشتې په موده کې بشپړې شوي دي. افغانستان د چرګانو غوښې او هګیو تولید کې ځان بسیاینې ته رسېدلی دی. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مصباح الدین مستعین وایي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د څه باندې $1 میلیارډ په ارزښت 15,000 د چرګانو فارمونه فعال دي. ښاغلي مستعین دغه فارمونه د چرګانو غوښې او هګیو تولید په برخه کې د ځان بسیاینې په پار ګټور بولي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ټینګار کوي چې د یاد وزارت د چارواکو د هلو ځلو په پایله کې د چرګانو د فارمونو شمیر له 3,000 څخه 15,000 ته لوړ شوی دی. افغانستان یو پرمخ ودې هیواد دی، خو د اقتصاد ډیره برخه یې له ګاونډیو هیوادونو څخه په وارداتو ولاړه ده او تازه په ځینو برخو کې ځان بسیاینې ته رسېدلی دی. د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د جنایي محکمې لخوا زندان ته واستول شو.
د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو چې 15 ورځې وړاندې ترهګرۍ او فساد په تور نیول شوی او د محکمې له پریکړې وروسته مجرم وپېژندل شو او زندان ته ولېږل شو. د استانبول ښاروال پر ځان لګېدلي تورونه ناسم او بې بنسټه بللي او وایي چې د ترکیې شهرت ته زیان اړوي باید له عدالت څخه کار واخیستل شي. د نیول کېدو څخه یوه ورځ مخکې د استانبول پوهنتون اعلان وکړ چې د امام اوغلو د پوهنتون سند به د روښانه تېروتنې له امله لغوه شي چې دا کار کولی شي د هغه سیاسي راتلونکی اغېزمن کړي. امام اوغلو په 2019 میلادي کال کې د استانبول ښاروال وټاکل شو چې دا د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د ګوند لپاره لویه ضربه وه ځکه چې هغوی په دې ښار کې شاوخوا 15 کاله واکمن وو او ټاکل شوي وو چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته هم نومان شي. د نوموړي د نیول کېدو په غبرګون کې د ترکیې له 80 ولایتونو څخه په 50 ولایتونو کې مظاهرې هم پیل شوي دي. احمد الشرع له روسیې څخه د بشار الاسد د سپارلو غوښتنه کړې ده. العربیه تلویزیون خبر ورکړی چې د سوریې ولسمشر احمد الشرع په رسمي ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې بشار الاسد د محاکمې لپاره دمشق ته وسپاري. رویټرز خبري اجان د سې شنبې په ورځ د روسي سرچینو له قوله لیکلي چې مسکو د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد له سپارلو سره موافق نه دی. تر دې مخکې ډیپلوماټیکو سرچینو رویټرز ته ویلي وو چې احمد الشرع د روسیې غوښتي چې د بشار الاسد لخوا سوریې ته انتقال شوي شتمني بیرته ورکړي، خو مسکو دا غوښتنه رد کړه او ویل چې اسد په روسیه کې پیسې نه لري. محمود عباس له حماس غورځنګ څخه غوښتي چې د غزې تړانګې څخه وځي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له حماس ډلې څخه غوښتي چې د فلسطین د وجود د ساتنې لپاره باید له غزې او سیاسي ډګره وځي. د عباس دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د اسرایلو د دفاع وزیر اسرایل کاڅ وویل که ټول یرغمل شوي کسان خوشي نه شي د غزې د تړانګې ځینې برخې به له اسرایل سره ضمیمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لومړي پړاو اوربند له پای ته رسېدو سره سم اسرایلي ځواکونو یو ځل بیا پر غزې بریدونو ته ادامه ورکړې ده چې له 200 څخه زیات وګړي یې وژلي او له 900 ډېر یې ټپیان کړي دي. امریکا پر حوثیانو د بریدونو زیاتوالي لپاره منځني ختیځ ته الوتکې لیږدونکې بیړۍ استوي. د امریکا متحده ایالاتو د قومندانۍ مرکز د حوثیانو پر مرکزونو د نویو بریدونو د لړۍ پیلولو خبر ورکړی دی. یا د قومندانۍ ویلي چې امریکا منځني ختیځ ته د USS کارل وینسون الوتکې لیږدونکې بیړۍ استوي. د حوثیانو پر مرکزونو د امریکایي ځواکونو بریدونه د یوې اونۍ راهیسې دوام لري، خو اوس د دغو بریدونو شدت موندلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ اعلان وکړ چې پر حوثیانو بریدونه پراخوي او غواړي په بشپړ ډول یې له منځه یوسي. حوثیانو د خپل تازه اقدام په ترڅ کې د غزې په ننګه له بالیستیک توغندیو سره پر اسرائیل او څو واره په سره بحیره کې په مستقر امریکایي بیړۍ بریدونه کړي دي. سټیو ویتکاف ویلي چې اوکراین د ناټو د غړیتوب له غوښتنې څخه په شا کېدو ته چمتووالی ښودلی دی. د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویتکاف ویلي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دا خبره تقریبا منلې چې هیواد یې د ناټو غړی ونه ګرځي. هغه څرګنده کړه که اوکراین غواړي له روسیې سره سوله ییز تړون رامنځته کړي نو په ناټو کې باید شامل نشي. د نوموړي په وینا دا مسأله د بحث وړ ده چې اوکراین څنګه په داسې حال کې له امریکا یا اروپایي هیوادونو څخه خوندیتوب ترلاسه کړي. بل خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي چې مسکو به یوازې هغه وخت د سولې خبرې پیل کړي چې اوکراین خپلې 4 سیمې پرېږدي او په ناټو کې د غړیتوب له هڅې لاس واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم له اوکراین غوښتي چې په ناټو کې د غړیتوب اخیستو له غوښتنې پر شا شي. د شاه ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.